کلیوال ځوانان د خپل ساتیري لپاره چکه یا لډو لوبه کوي. دوی دغه لوبه د روژې په میاشت کې ځکه د شپې لخوا کوي چې د لوبې سره د چای څښلو ترڅنګ تر پیشلمې پورې وخت تیر کړي. بدلې سره راځو اته دانې انډیوالانې دلې چکه سره کوو ساعت سره پر تیر دی د شپې 2 بجو پورې په کلي کې خو نو بل شی نشته د ورځې په کار وخت او ماښام وخت دلې سره راځو د انډیوال د ذمهدارۍ په کوډۍ کې چکه سره. تیرو کلونو کې به ډېری ځوانان د دې لوبې لپاره نږدې ښار ته تلل خو سږکال یې مخه ټول بند یا لاکډاون نیولې ده. پخوا چې ولو چې روژه راغله موږ بازارو ته تر پیشلمې پورې مې چکه کوله او اوس دا کرونا راغلې ده بازار د شپې هم بند د ورځې بند موږ نه پرېږدي او خورا مې ساعت تېرېږي دا به چې تراویح وکړو بیا راسو د پیشلمې پورې دا چکه موږ ولو او چې پیشلمې سولاتونه شروع شي به یو خپل کورو ته ځو. ځینې ځوانان بیا د ورځې د خپل کښت کروندې کار کوي خو د شپې مهال وخت له خپلو کلیوالو سره دې لوبې ته ورکوي. دا زما د ذمهدارۍ کوډۍ ده. زه د ورځې په خپل کار اخته یم. بینډۍ ټماټر د شان مې کرلي دي هغه د ورځې خپل کار کوم او مخصن ټیم خپله چکه دلې 8 انډیوالانو سره راغواړو هره شپه راځو دلې خپله چکه ولو تر پیشلمې پورې بس د ورځې خپل کار کوو د شپې د ستړیا دلې پر چکه باسو ښه ساعت مې سره تېري په شنې او تورې چای راغواړو هغه دلې سره کوو. د بلوچستان پښین ولسوالۍ کلیوالو سیمې کې د لډو لوبه د روژې په میاشت کې ځکه ډیره کیږي چې ډیری ځوانان له خپلې مسافرۍ یا له مزدورۍ څخه په دغه میاشت کې ځانونه خپلو کورونو ته رسوي او بیا له خپلو کلیوالو سره په بیلابیلو لوبو ځانونه مشغول ساتي. صمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.